هلمند دا ولایت هم یو له هغو دی چې د 20 کلن اشغال په ترڅ کې یې ګڼې کورنۍ د ویر په ټغر کېنول سوې. د هلمند په مرکز او ولسوالیو کې په بېلابېلو کورنیو باندې پر ډرون بریدونو سربیره چاپې وهل سوي او پکې سپین ږیري، ښځینه، ځوانان او ماشومان په ډېره بېرحمانه توګه په شهادت ورسول سول. موږ په دې مستند کې د نمونې په توګه له څو هغو کورنیو سره خبرې کوو چې د صحنې شاهدان دي. هلمند باغران ولسوالي د 1991 کال د عقرب 14مه د محمد نسیم په نوم د هغې کورنۍ غړي ته ورځو چې وایي د امریکایي هلیکوپټرو او B-250 پر مټ یې کور بمبار سو، تر دې چې ورونه، بچیان او د کورنۍ غړي یې ټول شهیدان سوه. دی خپله ځورونکې کیسه داسې کوي. اولادونه چې دی هغه د مخته خو په بمبار کې ولاړه، اوس یو 3 اولاده لرمه، ماشومان دي. او دغه امریکایان چې راله پر دغه سر یې قرارګاه ګیر کړله، بارانو زموږ کور بمبار کوي، د شپې پر 12 بجو خلکو ویل پر 12 بجو بمبار کوي. بارانو زه هم پشکې لاندې شولم، لاندې سوی وم، خو یو څه وخت په ځان پوهېدلم، باره تر دا لوټ لاندې باره بیا څه سوی یم. سهار خلکو راکښلی وم، باره یې ورته ویلي وه چې دا نو دا ګرده دې دنیا ټوله دې ورخط کړله، دوی دې خط کړله، دا مړ کړي. خو چې دا بمبار یې وکړی په دغه وخت کې د ګردو بغارې وې، د چغې وې، ما داسې نه دی چې ما نه اورېدلې، ما اورېدلې د دوی چغې و بغارې ګرده ما اورېدلې. مولوي صاحب ټوله په دغه زه پوه شولم چې د ټولو کار وسو. دغه د اکا زوی مو دغه دی مخامخ ناست دی، راته ویلې ول ته څنګه دوی ګرده کړلي وه، ته څنګه یوازې پاتې شوې؟ زه سړی زه خو خبر وم چې ما د هرې و چغې و بغارې و فریاد جلا اورېده. چې دغه یو ورور مې داسې 12 کلن و، دا نور خو ګرده ماشومان و، یو پلار مې و سپین ږیری، یو سپین سرې مور وه، ما خپل کور و عیالونه و ګرد یې سره تباه و برباد کړ. دا واده چې یو کې جوړ شولم، باره ولاړم، هغه خپل د مور و پلار و هدیرې ته ورغلم، هغه سره په هغه وخت کې خو امریکایانو بمبار کوی، باره دونه سخت کوی، 3 کسه یوه قبر ته لا ور اچولي دي، 3 کسه. یا خو زه مریض وم، دغه د اکا پر کوټه وم چې یو کې سره جوړ شولم، باره هغه یې بوتلم هدیرې راوښولې، ول دا خو دغسې د ګرده ګلان شول. هغه اکا مو راته ویلې ول دا خو ګلان شول، مال خدای دې خپل زړه صبر راکړي. نو دا خو سخت ظلم و چې را سره یې وکړي. خو نه په جنګ کې وم، نه دلته جنګ شروع، نه یو خوا زما هر څه حیوانان مالونه چې مې درلوده، کور لوښي ټوله دغه د بم سوري ټپ ته ور اچولي وه چې دونه غوچ کړی و چې دا بلا د دې نه وه چې بیا یا ویسي یا دغه کې ټوله د سره ټوکر ټوکر کړي وه. ولی محمد د باغران ولسوالۍ د مایګان کلي اوسېدونکی یو له هغو قربانیانو څخه دی چې په 1991 شمسي کال کې پرې امریکایي B-250 د شپې ناوخته برید ترسره کړ. په یاده حمله کې د ده په شمول ډیری عام خلک زخمیان او په شهادت ورسول سول. داسې چاپه د شپې راله چې راووتم چې دا څه پیښه ده، نو بزبزه کې ټک راباندې وکړي. بیا مې یو خواته ټوپ کړه، چې ټوپ مې کړه بیا ټکان بیا ولاړم یو ځای چې نور خلک را سره یو ځای سو، هغه یې را سره ټپیان کړه. خواته بیا زه په یو ځنګله ځینې ننوتم، هلته په ځنګله کې کښېنستم، بیا دوی راپسې راله، نو بیا دوی ونه لیدلم، زه په ځنګله کې ځینې پټ شوم. نو باره بیا نور ټپیان دغه 3 کسه نور را سره انډیوالان وه. نو یوه دانه زه وم، هغه یو عبدالحد په نامه و، یو د لالا جان په نامه و، یو ملا عینالدین په نامه و، د عینالدین په نامه و، دا هم زموږ سره بس انډیوالان وه، دغه را سره ټپیان سوه. نو ډېر یې وځغلولو، ډېر یې ستړي کړو، بیا هلته راپسې رامله. یا نو موږ ځان مو ځینې پټ کړي، بس ما خپله ځان ځینې پټ کړي، او دغه نور انډیوالان چې وه هم ځان یې ځینې دغه کړي. موږ د خپل وامه څه چې دا څه پیښه سوه، نو ډېر ظلم یې زموږ سره داسې نږدې راته تېر سوه، درشي یې کړي وې. موږ چې زموږ د کلي خلک دي، غږ به پر وکړو چې معنا دا خلک به ما د ځان سره واخلي، زه ټپي وم. نو ما چې دوی ته وکتل چې د دوی د سکولونو په شا دي ګرد خارجان دي، نو مې د وامه غږ ونه کوي، سر مې تر غلا پټ کوي. تقریبا پر 1 بجه یا 12:30 بجې وې چې راله، خو تر 2 بجو پورې، تر 4 بجو زه په دغه ځای کې ناست وم چې بیا تیارې بېرته رالې. ما چې ول مات یې کښته کوي، هغه ښه و، دوی یې پورته کول، دغه نه یې موږ سره کوم دغه کړي وو.
د همدې ولسوالۍ مولوي جان محمد نومی تن بیا وایي چې امریکایي ځواکونو د 1989 د جدي میاشتې په 3 نیټه د دوی پر کلي چاپه واچول. د ده په وینا چې په دې وحشیانه چاپه کې 14 تنه د مدرسې شاګردان په شهادت ورسېدل او 6 کسه ملکي خلک تر سخت شکنجې وروسته تر زندانه ورسول سو. سهار زه رالم، زما دې په خدای سره شوی چې که ما دغه ساحه پېژنده چې دغه ساحه اوس دا څنګه دغه زموږ مسجد دی کابل ځای مسجد یې پر دې بلې خوا باندې راړولی دی. مسجد خو هغه ځای چې دغه کوي چې راغلم 15 نفر زموږ شهیدان د دغه مسجد پر شاوخوا یعنې دنیا وینو اخیستې وه. یو دویمه کربلا وه، هیڅ یو نظامي کار هیڅ شی هم نه. یو مولوي میرحت صاحب دی، یو حاجي ملا امیر حمزه اخوند دی، 4 یې زامن د حاجي ملا امیر حمزه اخوند، یو بل قاسم فقیر دی، دا هلته په شهادت رسولي. دغه سلسله و سهار چې راغلل چې مخلوق سو چې راشو تیارې لا هم سرخي د هوا او فضا ټوله داسې دوړنه ده. آباد مونو بیا هغه و چې د خپل جامعه مو جوړه کړله. په دغه وخت کې مونو بیا پیسې وچندې ډېر مصارف نوي وکړله چې هغه جامعه مو تقریبا ماسې جوړه کړله. نو دغه زما په خپل نظر مرته چې معلومات شته د افغانستان په دې څه چې ساحه کې دغه ظلم د هیڅ چا سره نه دی سوی لکه زما سره چې سوی. زوی یې راڅه شهید کړي. او زما تقریبا خوریانو ورېرونه دا 15-16 ورځې په شهادت ورسول. کوچني هلکان ښځې هغه خو سرای وویشتی دغه هغه ملا رحمت الله نومېږي چې ګر سره یوه مرمۍ هم نه وه، سرای ټاک وویشتی. په هغه بله ورځ د دې رسوي د شپه زه ډېر داسې څرګنګه بیده وم، د تیاریو په ټکهارو ګرهارو باندې راویښ شولم چې د هغه نتي په پای کې د باقي په مځکو کې دا تیاري کښته کړلې. تیاري زما په خپل نظر دا و چې دا تیري د خوا سره راځي، دا چې خپل نظر مې داسې و. تیاري رالې ټکهارو ګرهار سو. قسم د که تر ډېره وخته زه خبر هم چې دا به زموږ د مسجد دغه کسان وي، دا معصوم کسان چې هغه هېڅ نه وو. دا چې چا به راته ویله زه ما هڅه وکړه چې زه راسم د طالبان یو خواته کم، دا زما د درس طالبان و، کوچنیان غټان طالبان. ښځو ګیر کړلم. سهار دا و چې دا صدمه پېښه وه چې د مستند په دې برخه کې زو د سنګین ولسوالۍ ته. سنګین د ناټو د یرغلګرو ځواکونو لپاره جهنم. په دې ولسوالۍ کې د زرګونو مجاهدینو د میړانې اعتراف یرغلګر دشمن هم کوي. دلته د هغو شازلمیو په قربانۍ چې مخامخ پر دشمن د ورتګ توان یې درلودی کیسو یې په امریکا او اروپا کې د افغانانو میړانه ثابته کړه. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د اشغال ګڼ عملیات دلته ترسره سوه چې په نتیجه کې زموږ ډیری هیوادوال په شهادت ورسېدل. دوی خپل د سترګو لیدلی حال داسې بیانوي. جنګونو خو ډېر وسوله، دونه زیات جنګونه سنګین په ولسوالۍ کې وسول چې په یوه ځای کې هم نه دي سوي، هم دونه خوړدلې ته سوی دی، هم خرابۍ رسېدلې دي، ټوله سنګین ته دا رسېدلې دي. هر سړی خوښ سوی دی، خو څوک لږ خوښ سوی دی، څوک ډېر خوښ سوی دی. کورنۍ کیسه بس دغه رقم ده چې دغه عملیات راغلی و د 1919 د 11 پر 3 تاریخ باندې. نو د شپې خپل په کور کې بیده و، د شپې 12 بجې وې چې امریکایانو بمبار راباندې وکړي. 15 کسانان په شهادت ورسېدل، 5 زخمیان سول چې زه خپل هم پکښې کې وم. نو د سخت زخمیان سول، دغه سرای مو د مابین ځه ولاړې، نور ځایونه مو ګرد سره نړېدلي، خلک ګرد سره ټکور دي. زما پیښه خو دغه رقم و چې نه په شي خبر و، خپل په کور کې په خواږه خوب بیده و، دغه بمبار یې راباندې وکړي د شپې. نو در دې خو اوس څنګه زه ووایم، در دې خو سخت ظلم نه ورته جوړېږي، نه کېدلی شي دغونه سخت ظلم یې راسره وکړي چې دغه شپې په 12 بجې باندې په هغه خپل کور کې دغه پراته و تر ساعت لمر ختو پورې. نو دغه زخمیان و، ګرد مؤمنان ټوله 5 یوازې بچیان پکښې شهیدان سول، زما خپل مور پلار و، د اخښې کورنۍ مې و. نو داسې سخت پوښ سولو، تاوان د غونډه کور ده، د غاړې کالي مو نه دي رایستي. جنګونه په مخه راغله، شهیدان په مخه راغله، ټپیان په مخه راغله، ټپیان سوي وه. جنګونه ورته ورور مې خپله چاپای باندې ورور شهید کړی. نو د اکا زوی مې شهید سو، نور د اکا زامن هم په بمبار کې شهیدان شول. دغه مې اورېدلي دي چې دا زموږ کلی دی، بمبار یې کوي، ټوکر د یوانونه راله پشکې وموښتله، کوچنیان و، نجونې و، ښځې دا چې شهیدانې کړلې.
چاپې بیا وهلې ګیروله بیا خلک د شپې د اوله زه سړی بیا د شپې زه 2 ورځې بندي کړی یم 2 شپې بندي کړی یم چې لاسونه بیا راتړلي وو خپل د کوره څخه بیا وایستلم چاپه بیا راباندې وله سره یې را ټوکر ټوکر کړي چې اوانونه پشکې ومښتله ما بیا خپل په لاس انډیواله جوړ کړي. زما نوم سید محمد دی. دا سنګین ولسوالي ده د چینې کلی دی نو دا د چینې په کلي ماسیوا ده نو ټکانو ټکو ټکو سره یې راوار کړل یې نړول موږ لاړو مهاجر سول ووتو د لوی ډمبر خواته هلته په دښتو کې مو واړول د هغه ځای څه بیا ډمبره روانو بیا د هغه څه ولاړو د مالمون خواته مو واړول د هغه ځای سره ته څو کاله تېر کړله بیا رال په وطن کې د پروش کال عملیاتونه ټکانو ګرد شیانه باندې تېر سو نو مجبور یو د بل ځای خپل ځای نه لرو دغه مسری و هغو سره راوار کړي یا د مخې د هغه پیچ سپسې راواخیستې د عملیاتو دا ټوله دا سرای نه هوار کړه د ټولو مسلمانانو دې راوار کړه دا ټوله د بې زمینه خلک په د بغلو کې پراته دي داسې یو کمزورې ودانې جوړه کړې هغه هم پر ودرول ډېر شهیدان وسو خوږ وسو خو داسې دي چې دا معنا یوازې یو د سنګین د بازار سره ونیسي یوازې د شکرشلې د تقریبا در 2000 کور خو نه و کم بیا داسې پسې راواخ خدای تاسو ته معلومیږي زه د چرخیان در مانده پورې دا بیخي د خدای در آباد مخلوق دلته تخته و باره خوږ وسو شهیدان وسوله و ټپیان سوله د مجبورۍ ټوله سره په هوا سول. دا لا معلومه نه ده چې د بهرنیو ځواکونو له لوري څومره کسان په تیر کې د هغوی د وحشتونو پر مهال په شهادت رسول سوي خو د هلمند د اطلاعات او فرهنګ چارواکي د دې ترڅنګ چې د بهرانیانو دا کړنې جنګي جنایت او د نړیوالو اصولو خلاف بولي وایي دوی د هغو کورنیو ارقام راټولول پیل کړي چې په تېره 20 کلنه جګړه کې په شهادت رسول سوي. زیات وحشتونه وکړله دلته یې پر ودونو باندې بمبارونه همدارنګه پر مساجدو باندې پر مدارسو باندې پر عامه کورونو پر عامه ځایونو باندې بمبارونه وکړله چاپې ووهلې وحشتونه یې وکړله چې د ملکي او نظامي شهیدانو تعداد زرګونو ته رسیږي داسې دقیق ارقام خو اوس را سره په لاس کې نسته هغه به موږ بیا انشاءالله معلومات وکړو پلټنه به وکړو ستاسو سره به یې شریکو خو ویلی سو چې تعداد د شهیدانو ملکي او نظامي زرګونو ته رسیږي د دوی وحشت او د دوی ظلم د دوی د هغه نوم څخه چې دوی هغه معلومیږي چې کفار د مسلمانانو دشمنان دي او دوی د یو صلیبي جنګ په نوم باندې د جنګ د اولې ورځې څخه پیل کړی و چې هېڅ رحم او ترحم یې په زړه کې ځای نه درلودی دلته یې چې په مخه باندې ورتله هغه وحشتونه او ظلمونه یې کړي دي د عامو خلکو پر کورونو باندې چاپې وهلي دي خلک په جریان کې دي په عامه ډول باندې خلکو ته معلومات شته تاسو به کېدای شي تللي یاست ولسوالیو ته او نورو لیرې پرتو ساحو ته د هلمند هلته مو د خلکو سره مرکې هم کړي او هغه خرابۍ او هغه ورانۍ چې دوی کړي دي هغه به تاسو لیدلی یې تاسو سره به عملا ویډیوګانې او عکسونه در سره وي دوی هیڅ د رحم په نوم باندې شی نه پېژندی پر ودونو باندې پر مدارسو باندې پر ګنجونو باندې چې هغه د سودا پکې کېږي هغه دودیز ګنجونه یې ملي چې ورته وایي پر دې باندې دوی او د دوی ملګرو د دوی متحدینو په ګډه باندې چاپې وهلې دي بمبارونه یې کړي دي حملې یې کړي دي په جنګونو کې وحشتونه کړي دي دوی د نظامي او د ملکي فرق نه کوي وجه همدا وه چې د دوی په مقابل کې ملت قیام وکړي او ملت پاڅون وکړي او دوی بالاخره دې ته مجبوره کړله چې هلمند پرېږدي یا هېواد پرېږدي تر ډېره حده پورې خبره دا وه چې هغه میډیا چې وه هغه هم د دوی په لاس کې وه په اصطلاح قلم د دشمن په لاس کې وو نو هغه حقایق چې دي هغه دوی پټوله او میډیا د دوی تر واک تر تسلط لاندې وه انعکاس یې نه ورکوئ خو حقایق دا وه چې دوی د ملکي او د نظامي توپیر نه اصل کې خبره اصلي همدا ده چې دوی تر ډېره حده پورې بې بنیاده خبرونه نشروله څه چې به پیښ وه د هغه څخه به یې برخلاف انعکاس ورکوئ او میډیا ته به یې غلط معلومات ورکول خو حقیقت چې دی هغه د خلکو څخه باید واورو تاسو کېدای شي چې سیمې ته تللي یاست یا ولاړ شئ
هلته به د خلکو څخه د مشرانو څخه د سپین ږیرو څخه حتی د ماشومانو څخه مثلا داسې ماشومان چې 18 کاله او 15 کاله عمر ولري د هغو څخه پوښتنه کولی شي او تاسو ته حقایق وړاندې. خو اوس پوښتنه دا ده چې د بهرنیو ځواکونو له لوري ترسره سوي وژنې یو جنګي جنایت بلل کېدای شي، کوي نو ولې؟ د هلمند پوهنتون استاد پوهنیار ماستر حمیدالله حمیدي د نړیوالو قوانینو په رڼا کې دغه پوښتنې ته ځواب ویلی دی. خو مخکې له دې چې نړۍ په دې برخه کې څه کړي دي د جنګي جرمونو په اړوند باندې خپله د ملګرو ملتونو سیستم په دې برخه کې د جنګي جرمونو ځان ته قوانین لري او دغه رنګه د بشري حقونو نړیوال منشور ده، د بشري حقونو نړیوالې هوکړې دي، سیمه ییز خوندیتوب او بنسټونه دي. یعنې په دې برخه کې ځینې هیوادونه دا هوکړې لري چې هغه به جنګي ضد بشري ضد کړنې دا په جنګ کې باید ترسره نشي. یعنی دا په نړیوالو قوانینو کې دا خاصه برخه ده او په دې ته باید توجه شوی وای. متاسفانه به وایم په افغانستان کې د امریکا کړنې زیاتره هغه یعنی د بشر ضد کړنې ولې په هغه کې عامه ځایونه تر بریدونو لاندې ونیول سول، انسانان پکې ووژل سول او خلکو ته زیات مالي او ځاني هر اړخیز تلفات واوښتل چې دا د ټولو بشري قوانینو د نړیوالو قوانینو بشري قوانینو او زموږ د هیواد د قوانینو خپله د امریکا د قوانینو د دوی کړنې دا ضد دي او هغه د ښځو په سپیو دړل، دغه رنګه ځینې داسې کړنې مساجد بمبارول، مدرسې بمبارول، مکاتب بمبارول، خلک مغشوشول، د خلکو کورونو ته د شپې تګ، دا د نړیوالو قوانینو نړیوالو اصولو د هغوی د اسلوب د خلاف مسله ده او دا باید ترسره سوي نه وای. خو متاسفانه به وایم په افغانستان کې د دوی جنګي جرمونه د جنګي جرمونو اندازه دومره حد ته رسېدلې چې اوس موږ له نړیوالې محکمې څخه دا غوښتنه کوو چې د امریکا دغه نړیوال بشري ضد جرایم چې دوی په افغانستان کې ترسره کړي دي په دې اړوند باندې دوی هغه محکمه اوس خپل فعالیت دنیا ته وښیي، ځکه په دې کې انسانانو ته ضرر رسېدلی دی، انسانانو ځاني او مالي زیانونه منځته راغلي دي او هغه ټول پکې تلف سوي دي. نو زموږ غوښتنه اوس له نړیوالې محکمې څخه دا ده چې دوی د بشر که دوی غواړي رښتیا د بشر په خیر باندې کومې کړنې ترسره کړي نو دوی د لومړی ځل دا تطبیق کړي او د امریکا ضد هغه د بشري ضد جنایات چې دوی په افغانستان کې ترسره کړي د هغو په اړوند خلکو ته معلومات ورکړي او د دوی د ورباندې محاکمه کړي. د ناټو او امریکایي وحشي یرغلګرو د ظلمونو په تړاو مو یو څو بیلګې د هلمند ولایت څخه تاسو ته وړاندې کړې. دې ته ورته زرګونه نورې پیښې هم په هلمند او جنوبي ولایتونو کې رامنځته سوي دي. دا چې نړیواله د جنګي جرمونو محکمه به د افغان سپېڅلو معصومو شهیدانو او ټپیانو د وینو سزا به نړیوالو یرغلګرو ځواکونو ته ورکړي که نه، دا به وخت ثابته کړي.